سلامونه دوی چاپ پښتو جرمني په پښتو اون به سالبا بې قیمته بې بیې یا له وس څخه لرې خبره د مثال په ډول Die Mieten hier sind unbezahlbar کرایګانې دلته چې دي ډېرې جګې دي یعنې د خلکو د وس څخه بره دي So ein Urlaub ist für mich unbezahlbar دا رقم رخصتیان زما له وسې نه بره دي یا ډېرې جګې تمامېږي یعنې قیمت یې بیخي ډېر جګ ده Diese Erinnerungen sind unbezahlbar دا یادونه یا دا یاد زما لپاره بیخي قیمت یعنې نه لري بیخي زه نشم کولی چې قیمت یې وویلی شم Echte Freundschaft ist unbezahlbar اصلي ملګرتیا بې قیمته ده یعنې اصلي ملګرتیا چې ده قیمت نه لري دغه رقم من کولی شم چې جملې جوړې کړئ تاسې هم جملې جوړې کړئ مننه